الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه اختر شید یو ځل بیا د پښتو ادب پاڼې د مخې تاسو سره نیغ په نیغه لګیم خبرې کوم. دا وخت ما سره د مکرم اخوند زلمي پښتو ادبي او ثقافتي جرګې لوی نوښار جنرال سیکرټري آفتاب مخلص صاحب ناستي. دوی سره به دوی د ژوند او شعر او شاعرۍ په حوالې سره خبرې اترې کوو. موږ سره اوسئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آفتاب صاحب تاسو خپل مختصر تعارف موږ سره وکړئ. جی زه د دې نوښار د سیمې یم، د مانخیلو په کندي کې اوسېږم او زما نوم چې کوم دی محمد آفتاب دی او مخلص صاحب زما تخلص دی. جی ښه ماشاءالله ماشاءالله. ښه جي نو دا راته ووایي په مختصر الفاظو کې چې ستاسو ژوند څنګه تېرېږي، تعلیم مو څومره دی او ادب سره مو تعلق د څومره وخت نه دی؟ ماشاءالله زما چې کوم دی ادب سره د ډېر وخت نه شوق دی، د تعلیم د سکول له وختو نه. زه جي د سن 86 نه دا شوق کوم، کتابونه به مې کتل د خپلو مشرانو شاعرانو، د عبدالله استاد رحمان بابا، دا نادرداغ صاحب، دا ټول استادان دي زما. او جي او تعلیم زما چې دی دا اتم تعلیم دی، بس څه په مجبورۍ د وجې ما چې بیا تعلیم پرېښو او بیا ما شاعرۍ شوق چالو کړي. او ښه ډېر ښکلی مزېدار ډېر ښکلی تېرېږي. نو جي ستاسو نه به مینهوال اورېده غواړي څه ښکلی غوندې کلام دوی ته پیش کړي. جی دې وخت کې ما یو په 23 مارچ باندې یو نظم جوړ کړو په وطن باندې، چې د وطن مطلب دا د دې وخت کې د وطن ورځ وه 23 مارچ، نو ما دا نظم جوړ کړو تاسو ته به ارشاد کړو. جي که تاسو منئ. وایي زما د سترګو تور په ما باندې ډېر ګران دی، ښکلی پاکستان دی زموږ ښکلی پاکستان دی. یقین محکم جذبه ښکلې پخه د خپل وطن لرم، هر څومره چې سخته وي همیشه یې په خپل تن لرم. مال او سر مې ځار شه په تا باندې قربان دی، ښکلی پاکستان دی زموږ ښکلی پاکستان دی. بیا وایي جي ښایست کې ډېر اوچت د انډین او د جرمن دی، لاندې پې پاریس دی که اټلي دی که لندن دی، نو پورته په ښایست کې هم په چین هم په جاپان دی، ښکلی پاکستان دی زموږ ښکلی پاکستان دی. بیا جي کېږي صفتونه مو د فوج نن په ملکونو کې، زموږ بهادر فوج دی نه یېرېږي په جنګونو کې، د فوج زموږ منلی دی ملکونو په جهان کې، جهان دی ښکلی پاکستان دی زموږ ښکلی پاکستان دی. بیا جي یریږي امریکا برطانیه زنګ د خوف نه، زړه مو د ویستلی د مودي ټرمپ بې وقوف نه، دا خو برکت د مسلمان د خوږ ایمان دی، ښکلی پاکستان دی زموږ ښکلی پاکستان دی. بیا جي وایي تلي جان نثار د باچا خان غوندې دنیا نه دي، پاتې تاریخونه د خوشحال د احمد شاه نه دي، ژوندی هم په نامه عبدالله عبدالرحمن دی، ښکلی پاکستان دی زموږ ښکلی پاکستان دی. کسر دی جي مخلصه غداران د پاکستان د ټول تباه شي، دا ښکلی پاکستان ترېنه زموږ چې ټول صفا شي، دا زما مقصود دی خدای دا زما ارمان دی، ښکلی پاکستان دی زموږ ښکلی پاکستان دی. ډېر ښکلی بېشکه چې پښتانه ډېر زیات محب وطن دي او دې ثبوت ستاسو په دې نظم کې دی. یو مختصر تپوس د نه منځ کې کوم د چا د شاعرۍ نه ډېر زیات متاثره یې؟ زه خو جي دا ما خو په ماشوموالي ما خو تاسو ته ومویل چې د سبق په ټایم کې ما د عبدالرحمن بابا، عبدالله استاد جي دا کتابونه چې هغه زنګ د مانخیلو د نوښارو او نادرداغ صاحب سره ما جي ډېر د مینې نه تعلق و، ډېر زه خو په غزه نه ډېر کشر یم او د دوی نه دا ټول زه مستفید شوی یم جي په شاعرۍ کې. جي ماشاءالله. ښه جي نو بل کلام راته که مو ډالۍ کړو نو ډېره زیاته مننه ده. جي دا یو غزل دی، دا جي دا ډېر وخت نه دی او دا د ما ډېر خوښ و او ډېر ما باندې ښه لګېدو، لکه د خپلې زندګۍ حوالې سره ما لیکلی و. وایي ډېره کمکله زندګي ده زما، سره د عقل ناداني ده زما، ډېرې خبرې مصلحات نه راځي، ساده ساده ستا عاشقي ده زما. دا زه چې درشم ستا کوڅې ته اشنا، دا بې وسي ده که مستی ده زما، غمونه ټول مې د دنیا پرېښي دي، ستا د غمونو پیروي ده زما. بیا وایي جي آفتاب د هجر ورته تا نیولې، زړګي ستا مینه پاني ده زما، او ډېره کمکله زندګي ده زما، سره د عقل ناداني ده زما. سلام. دا موږ سره آفتاب مخلص صاحب مکرم اخوند زلمي پښتو ادبي او ثقافتي لوی نوښار جرګې. تاسو نه تر بل پروګرامه پورې اجازت غواړو. والسلام.